أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولن او تهرگز موایا لشيء يوسيستا اني فاعل ذلك چز کون کے مدد غدن سبا الا ان يشاء الله مگر دا چې اوغواړي الله تبارک وتعالى واذكر ربك او یاد و رب خپل اذا نسيت هر کله چې د تا نهیر شي وقل او وایا عسى امید دی ان يهديني ربي چې ما ته بلار او خي زما رب لاقرب من هذا زیات نږدې د دینا رشدن د خېګړې ولبثو او دوی پاتشول فی کهفهم بغار کې 300 سنین 300 کلونه وازدادوا 9 او زیات کړل دوی 9 کلونه قل او فرمای محبوب صلی الله علیه و آله وسلم الله اعلم الله خپو هدي بما لبثو چې سمر مود دوی پاتشول له غیب السماوات والارض د پارا پټ سيزونه د اسمانونو او د زمکی دي ابصر به دی ویني هغه لرا واسمع او خوري ما لهم نشته د دوی د پارا من دونه سوا د هغنا من ولی سوک مددگار ولا یشرک او هغه نشریکوي ولا یشرک او هغه نشریکوي فی حکمه په خپل حکم کې احدا هیڅوک وتلو او تقول ولا ما اوحي الیک هغه سوچي وحی شوی دا ستا طرف ته من کتاب ربک استاد رب د کتابنا لا مبدل چې نشته د سوک بدلون کې لکلماته د خبرو د هغه ولن تجد من دونه او تبا نمومه من دونه سوا د هغنا ملتحدا زید پنا واصبر نفسك او راتین کا ځان خپل مع الذين د هغه کسانو سره يدعون ربهم چرابلی دوی خپل رب بالغدات په وخت د سحر کې والعشي او د ماخام کې يريدون وجهه دوی غواړي رضامندی د ولا تعدو عیناک او ندی تیریږي ستاسترګي عنهم د دوینا تريدو زینت الحیات الدنیا چې غواړي ته زینت د ژوند د دنیا ولا تطع من اغفلنا او ته اطاعت مکوا ته ممنه خبره من د هغه چا اغفلنا قلبه چې غافل کړي دي مونږه زړه د هغه عن ذکرنا د خپل ذکرنا واتبع هواه او پیروي کړي دا د خواهش خپل وکانا امره فروتا او د کار د هغه د حدنا تیر شوی وقل او فرما محبوب صلی الله علیه وسلم الحق من ربکم دا حق د استاد رب د جانبنا فمن شاء فليؤمن پس چې د چا خوښ شي نو ایمان دی وروړي ومن شاء فليكفر او چې د چا خوښ شي نو کفر دی وکي ان اعتدنا بشکا مونږه تیار کړی دی للظالمین د پاره د ظالمانو نارن اور احاط بهم چراغیر بکړي دوی سرادقها پردې د هغه و ان یستغیثوا او کچری دوی فریاد وکړي یغاثو نو فریاد به ووري بما ان کالمهل پشان د ویل شوی تانبه یشویل وجوه چې ورتوی با مخونه بئس الشراب بد خاک دی وساءت مرتفقا او بد زید د استوګنه ان الذين امنوا بشک هغه کسان چې ایمان قبول کړي دي وعملوا الصالحات او عملونه کړي دي نیک ان بشک مونږه لا نضيع نزايکو اجر من احسن عملا اجر د هغه چا چې خ عمل یې کړی وي اولئک لهم دغه خلق شته د دوی د پاره جنات عدن باغونه د همیشه اوسېدو تجری من تحتهم چې بهیږي با لاندې د دینا الانهار نهرونه یحلون فيها اچول بشي دوی ته پدې کې من اساورا کړي من ذهب د سرو زرو ويلبثون او دی باغوندي ثيابا جامع خضرم من سندسن د شنو باریکو ریخمو و استبرقن او د غټو ریخمو متکئین فیها
تکیا لګون کې به وی دوی په هغه کې علی الارائک په تختونو نعم الثواب خابد لدا وحسنت مرتفقا او خود زید آرام